د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود یو غږیز پیغام رالیږلی دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د خبرو اترو له لارې د افغانستان د کشالۍ پر حال د احمد مسعود ټینګار. احمد مسعود ویلي دی باید مونږه خبرې میز ته کښېنو او له طالبانو سره یو ښه پړاو ته لاړ شو، افغانستان له دغه ناوړه حالات نه وباسو. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي نه یوازې هغه د افغان ولس یعنې د طالبانو ملا یعقوب او سراج الدین حقاني ولس وي، بلکې زموږ ټول ولس دی او زموږ ټول ورونه دي. موږ ټول افغانان یو، ټولو د افغانانو اندېښنې له موږ سره هم شته دی. نو موږ باید جنګ ته د پای ټکی کېږدو او له طالبانو سره ځانونه یو کړو. له طالبانو یې هم غوښتنه کړې چې باید یو ټولشموله حکومت جوړ کړي او ټاکنې ترسره شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان د کشالۍ حل خبرې اترې دي، نه د جګړې او تاوتریخوالۍ. احمد مسعود ویلي دی چې د جګړې پلان نه لري او که چیرې جګړه پیل کړي نو دا به کورنۍ جګړه نه وي او د نوموړي په وینا چې جګړه پرې تپل شوې وي. مسعود وایي چې ټولو قومونو ته بیا واک کې برخه ورکول، د سیاسي او واک مساوي ویش، عدالت منځته راوړل او د خلکو د حقونو خوندي کول یې بنسټیزې غوښتنې دي. نوموړی ګواښ کوي چې که چیرې طالبان سره د خبرو له لارې هوکړې ته ونه رسیږي نو دی او خلک یې طالبان ته پنجشیر تسلیموي او جګړه به وکړي. احمد مسعود دا هم ویلي دی چې له یو شمېر بهرنیو هېوادونو یې د مرستې غوښتنې کړې دي چې طالبان سره پرې جګړه وکړي، خو تر اوسه چا ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. نوموړي دا هم تایید کړې ده چې د طالبانو لخوا پنجشیر ولایت په مکمله ډول نیول شوی دی او زموږ مقاومتیان اوس ضعیفه شوي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان.